فإن لجسدك عليك حق. دا د یو مبارک حدیث یو برخه ده چې مفهوم یې ده ستاسې بدن پر تاسې باندې حق لري. ورزش روح، عقل او بدن پیاوړی کوي. یعنی ورزش کول د بدن حق ادا کول دي. ورزش په ترویح النفس کې راځي او ترویح النفس د شریعت له غوښتنو یوه مهمه غوښتنه ده چې په فقهي اصطلاح کې مقاصد الشریعه بولي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوي مؤمن او پیاوړی مؤمن الله تعالی ته له ضعیفه مؤمن ډېر غوره او د خوښې وړ دی. مسلمان باید له عقلي، روحي او بدني اړخه پیاوړی وي. ورزش په حقیقت کې د انسان عقل، روح او بدن هم پیاوړی کوي. په یو بل حدیث Subscribe now and press the bell icon.